بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د تیر درس په ادامه موږ تاسې راځو دغه شپږویشتمې پوښتنې ته. وایي د اتومي شعاع په اړه کومه لاندې جمله سمه نه ده؟ نو اوس به یې وګورو. وایي په یو اټم کې د هستې او وروستي مدار ترمنځ فاصله ده. دا ښه خبره ده. په یو ایون کې د هستې او وروستي مدار ترمنځ فاصله ده. دا غلطه خبره ده. وایي د دوراني جدول په اړه ناسمه جمله په نښه کړئ. وایي پورته نه ښکته خواته یې فلزي خواص زیاتیږي او چپ نه ښي طرف خواته فلزي خاصیت کمیږي. د لاندې خوا نه پورته خواته یې غیر فلزي خاصیت زیاتیږي. ښي طرف نه چپ طرف ته غیر فلزي خاصیت زیاتیږي. دا جمله غلطه ده. او د عناصرو په دوراني جدول کې د ګروپونو په برخه کې د ایونایزیشن انرژي له پورته طرف نه ښکته طرف ته کمیږي. ایونایزیشن انرژي چې ده له پورته خوا چې ښکته خواته کمیږي. او د الکترون د اخیستلو میل د پیریود په برخه کې د چپ نه ښي خواته زیاتیږي. او په دوراني جدول کې د ایونایزیشن د انرژي په زیاتېدو سره الکتروپازیټیویټي خاصیت چې ده د ایونایزیشن د انرژي په زیاتېدو سره د الکتروپازیټیویټي خاصیت چې ده دا کمیږي. ځکه الکتروپازیټیویټي له ایونایزیشن انرژي سره معکوس اړیکه لري. ایونایزیشن انرژي له پاسه ښکته کمیږي او پازیټیویټي زیاتیږي. وایي قوي الکتروپازیټیف عنصرونه د جدول په کومه برخه کې ځای لري؟ ښکته چپ خواته. دا بیخي ښه خبره ده. هغه عناصر چې یو الکترون ځان ته جذبوي په کوم نوم یادیږي؟ هغه عناصر چې یو الکترون ځان ته جذبوي په کوم نوم باندې یادیږي؟ الکترونیک، الکترونیګاټیف، الکترولیت، الکتروپازیټیف. الکترونیګیټیف صحیح ده، خو دا جمله باید داسې ولیکل شي چې هغه عناصر چې الکترونونه ځان ته جذبوي. دغه یو پکې شرط نه ده. وایي د لاندې علماو څخه کوم یو جدول د نسبتي اټومي کتلې له مخې وایي دا جدول څه رقم کړی ده؟ د نسبتي اټومي کتلې له مخې وبګورو. د نسبتي اټومي کتلې له مخې د متناوب زیاتوالي په اساس ترتیب کړل. دا مندلیف. البته د نیولندس جدول هم همدا خاصیت لري، نو دې لپاره موږ تاسې دویم او دریم صحیح کړو. او د لاندې موادو څخه د کوم یو کثافت زیات دی؟ طلا، هوا، اوبه، هیڅ یو. طلا صحیح ده. د فلزاتو کثافت معمولا زیات ده. وایي د دریم اصلي ګروپ په عناصرو کې فلزي خاصیت له پورته نه ښکته خواته څه ډول تغیر کوي؟ فلزي خاصیت په دریم ګروپ کې له پاسه ښکته زیاتیږي. وایي هغه انتقالي عناصر اکسایدونه چې اکسیدیشن نمبر یې منځنی قیمت ولري څه ډول خاصیت لري؟ دا هم فوتریک خاصیت لري. لوړ کې تیزابي، په ټیټ کې القلي او په هغه کې منځني قیمت کې هم فوتریک. د مندلیف په پیریودیک سیستم کې په څو پیریودونو کې د عنصرونو متناوب تغیر د کوم شي سره اړیکه لري؟ په مندلیف جدول کې فعلا د مندلیف په پیریودیک سیستم کې په پیریودونو کې اتومي شعاع نسبتي اتومي کتله. که اوسنی دوراني جدول وکتل سي نو هغه د اټومي نمبر په اساس باندې په متناوب ډول تغیر کوي. او که د مندلیف جدول وکتل سي نو د مندلیف د عناصرو اټومي وزن ته ترجیح ورکړې وه. وایي د مندلیف د جدول ستونزې د کوم عالم په واسطه حل شوې؟ موزلي حل کړې. دا دویم جز صحیح ده. وایي د عنصرونو پیریودیک سیستم د عناصرو د ترتیب لپاره د لومړي ځل لپاره د چا لخوا ونومول شو؟ د عناصرو پیریودیک سیستم د عناصرو د ترتیب لپاره د لومړي ځل لپاره دا موزلي نوم ورکړی. یعنې له موزلي وړاندې د مندلیف جدول یادېده، خو موزلي دا نوم ځینې واړول، د عناصرو دوراني جدول نوم یې پرې کېښود. وایي د لاندې سلسلو څخه کومه یوه د هیلوجنونو فعالیت ښیي؟ دغه فعالیت ده، خو فلورین په دې ځای کې دا خو اشتباه ده، دا هم اشتباه. دا دویم صحیح ده.
یعنې فعالیت د فلورین کیمیاوي زیات د ایوډین تر ټولو کم ده. وایي د عنصرونو د کتیونونو شعاع د اټومي شعاع سره څه اړیکه لري؟ د کتیونونو شعاع نظر اټومي شعاع ته کمی. کتیون مثبت چارج لرونکی ایون ته ویل کېږي، یعنې کله چې یو عنصر الکترون له لاسه ورکړي نو امکان لري یو مدار یې له منځه ولاړ سي نو شعاع یې کمیږي. په 5م A ګروپ کې له پورته نه ښکته خواته غیر فلزي خاصیت کمیږي. او همدارنګه بله پوښتنه ده، وایي د لاندې عناصرو څخه کوم یو د فلزي جامداتو له ډلې څخه دی؟ د لاندې عناصرو څخه کوم یو د فلزي جامداتو له ډلې څخه نه دی؟ سودیم خو ده، کلسیم ده، برومین نه ده، نو دا جزئی ده، ځکه برومین چې ده غیر فلز ده او مایع ده. موزلي د عناصرو د کوم خاصیت نه په استفادې سره د مندلف د جدول مشکلات حل کړل؟ اټومي نمبر. په دوراني جدول کې د اټومي حجم په زیاتېدو سره لاندې کوم یو کمیت هم زیاتېږي؟ اټومي شعاع زیاتېږي او د الکتروني قشرونو شمیر زیاتېږي، نو دا 4م جز صحیح ده. په دوراني جدول د طاق په پیریودونو د عناصرو شمیر په لاندې فرمول سره ټاکل کېږي. طاق n جمع 1 کل مربع تقسیم په 2 دا جز صحیح ده. د دوراني جدول کوم پیریودونه انتقالي عناصر لري؟ د دوراني جدول کوم پیریودونه انتقالي عناصر لري؟ اول یې نه لري، دویم یې نه لري، او دریم یې هم نه لري، 4م او 5م په دې کې صحیح دي. اگر که له دې نه وروسته نور هم شته خو په دغه ځای کې فقط دا 2 ذکر کړي دي. وایي د دوراني جدول د لومړي ګروپ فلزونه په کوم عنصر شروع کېږي؟ د دوراني جدول د لومړي ګروپ فلزونه په کوم عنصر شروع کېږي؟ لومړي ګروپ فلزونه په لیتیم شروع کېږي. د دوراني جدول د اول ګروپ فلزونه بالکل صحیح ده، دا هر چا ټیک مارک کړی ده، اشتباه ده. وایي د لاندې عناصرو څخه کوم یو د برومین څخه ډېر الکترو پازیټیف دی؟ تر برومین لاندې چې هر عنصر وي هغه الکترو پازیټیف ده، نو ایوډین صحیح ده. القلي فلزونه د دوراني جدول په کوم اصلي ګروپ کې ځای لري؟ القلي فلزونه د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې ځای لري. دا ځکه چې که چېرته دوی یا د دوی اکسایدونه له اوبو سره تعامل وکړي نو فورا القلي جوړوي. د مګنیزیم 12 عنصر د دوراني جدول په کوم ګروپ کې ځای لري؟ مګنیزیم 12 دا په 2م اصلي ګروپ کې ځای لري. د دې د تعینولو لپاره تاسو کولی شئ الکتروني جوړښت یې ولیکئ. نو د مګنیزیم الکتروني جوړښت چې ده دا په 3s2 باندې ختمیږي، نو چې په 3s2 ختم شي دا په 2م ګروپ کې واقع کېږي. او د روبیډیم عنصر اټومي شعاع نظر پوټاشیم ته زیاته ده، لویه ده دا ده. 53مه پوښتنه وایي په لاندې ګروپونو کې کوم یو په مکمل ډول غیر فلزات لري؟ 4م، 5م، 6م، 7م، دغه 7م صحیح ده. وایي د عناصرو کثافت د هیلوجنونو په ګروپ کې له پورت څخه ښکته خواته د عناصرو کثافت د هیلوجنونو په ګروپ کې له پورت څخه ښکته طرف ته زیاتېږي. وایي د لیتیم اټومي شعاع د عیني شعاع څخه د لیتیم اټومي شعاع د عیني شعاع څخه اټومي شعاع لویه ده، عیني شعاع کوچنۍ ده، نو د لیتیم اټومي شعاع د عیني شعاع څخه لویه ده. وایي د لاندې اکسایدونو څخه کوم یو تیزابي خاصیت لري؟ تیزابي خاصیت کې ښه چې لوړ اکسیدیشن نمبر ولري، همدا 4م صحیح ده. وایي د سیزیم اټومي شعاع د عیني شعاع څخه له عیني شعاع څخه لوړه ده. د لومړي اصلي ګروپ عناصر اټومي کتله له پورته نه ښکته خواته زیاتېږي، دا خو واضح خبره ده.
هغه عناصر چې د الکترون ورکولو میل لري په کوم نوم یادیږي؟ الکترون ورکوونکي او الکتروپازیټیو. دا اول جز صحیح ده. د لاندې عناصرو څخه کوم یو یې په 5م اصلي ګروپ پورې اړه لري؟ د لاندې عناصرو څخه کوم یو یې په 5م اصلي ګروپ پورې اړه لري؟ د لاندې عناصرو څخه تلوریم، پوتاشیم، ارګون، ارسنیک صحیح ده. موږ تاسو کولی سو په جدول نه په استفادې وګورو. 5م اصلي ګروپ کې ارسنیک ده، نو په دې کې دغه ارسنیک صحیح ده. وایي د پیریودونو په برخه کې د ایونایزیشن انرژي د اټومي نمبر په زیاتېدو سره زیاتیږي.